آماج امشب میزبان چهره شناخته شده نظام کنونی است. وی چند سالی را در زندان بگرام نیز زندانی بوده و اکنون در یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور من حیث مشاور ایفای وظیفه می کند. در برنامه امشب از او در مورد زندان بگرام و جنایات سربازان امریکایی میپرسم و آیا این که خروج امریکا از افغانستان شکست استراتژیک امریکا بود و در نهایت با سیاست واشنگتن در قبال کابل از چه منظر میتوان نگاه کرد. سلام و شبتان بخیر. من سمیم فروغ فیضی هستم و مهمان من در برنامه امشب آماج آقای قاری سعید خوستی، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ است. آقای خوستی به آماج خوش آمدید. نه. در آغاز از خاطراتتان در زندان بگرام بر ما بگوین آقای خوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. فیضی صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته او د برنامې تنظیمونکو تخنیکرانو ته ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم. د بګرام زندان خاطرې ډېرې زیاتې دي. دا 2006 کال و. په هغه وخت کې که تاسو ته یاد شي د امریکایانو د راتګ لومړنۍ وختونه و. امریکایان ډېر په غرور کې و، ډېر په کبر کې و او ډېر ګوناګون نوع وحشتونه او ظلمونه د دوی په زندانونو کې، د دوی په مستنطق خونو کې، استنطاق خونو کې کېدل. زه چې امریکایانو اول ونیوم، د شپې موږ په کور چاپه وواله، د موږ په ټول کلي چاپه وه. نو زه راوویستم د کور نه. نو زما سره په څنګ کې دوی ډېر کلیوال، دا د کلي ټول خلک راایستلي وو، تا یې هم کېنولي وو. نو هغې د منځ نه یې زه هم پورته کړم، یو څو کسان یې نور هم غالبا ویوړله، بیا یې هغه نور کسان پرېښول او زه یې د ځان سره ویوړم. په دې جریان کې دغه هغه ابتدایي او لومړني وختونه وو. نو هلته په خوست کې د امریکایانو یو لوی کم بیس و، د سلیرنو، دوی سلیرنو بللو، هلته اوس د سارا باغ په نوم یو اډه ده. نو دغه ځای ته ویوړم. نو شپې تقریبا همدغه شپه 12 بجې به وي، 11، زه یې بګرام ته راوړم، بګرام ته انتقال کړم. نو دغه د دوی د انتقال وضعیت ډېر وحشیانه و. کله به چې دوی یو زنداني د یو ولایت نه انتقالولو، نو ډېر په وحشي ډول به انتقالولو. ډېر هغه د ده په انتقال کې به دته ډېر لوی تعذیب و. مثلا یو په داسې نوع تړل چې هغه داسې وي لکه یو څوک چې راځوړند کې، او د تعذیب ډېر بد قسم به و. ده کله چې مونږ بګرام ته راغلو، بګرام کې هلته د زندانیانو په منځ کې یو ځای و د تور جیل په نوم، په تور جیل مشهور و. نو هغه تور جیل ته یې مونږ یوړو. هلته چې یوړو، نو هلته بیا د امریکایانو به چې کله اول زنداني راوستو، نو د زنداني نه به یې د خپل لباس وویستو، د خپل قمیص او پرتوګ، بیا به یې هغه ته د زندان د دوی یو زیړ نوع لباس و، هغه به یې اغوستو ورته. خو دغه اول به چې ته زندان ته راننیستې، نو په دغه وخت کې به یو 2 امریکایان وو. دوی غوښتل چې تا باندې روب واچوي، تا د فشار لاندې ونیسي. نو هغې به ډېرې بدې چیغې والې. دې ځای ته راغلم چې امریکایانو به 3 رولز بندیانو ته یادول. که چېرته به د دې 3 رولز خلاف وشو، نو دوی به بیا هغه بندي جزایي کولو. ځان ته یو وړوکي د تعذیب اتاق و، هغې ته به یې وړو. هغه وړوکي اتاق ته به چې ته بوتلې، هلته یو خو به هغې هلته دغسې یو ربړ غوندې شی پروت و، بستره او بالښت، دا شیان به نه وو. بل به هغلته د متیازو ځای هم نه و. او دریم تعذیب دا و چې هلته به که چېرته ژمی، اکثره وخت دا ژمي کې به دوی ډېر سخت یخ کنډیشن چالان کړی و، ډېر سخت یخ به کېدو. او څلورم تعذیب دا و چې دوی یو قسم خوراک به راوړو، د فوډلوف په نوم یو قسم خوراک و، دغه شانتې یو شی و لکه صابونه. نو هغه ډېر بې خونده و، په هیڅ صورت نه خوړل کېدو. یعنې چې ته به ډېر زیات وږی هم وې، هغه شی نه خوړل کېدو. دا د تعذیب یوه ډېره کمزورې او ادنا نوعه وه. دا په دې نو ټاکینګ، نو سپیټینګ، نو پریینګ باندې وه. بیا نو د زندان خاطرې د ډېرې زیاتې. نو زه به اوس کومې تا ته ووایم. خو شما طعم تلخ خطرناکترین زندان را در افغانستان چشیدین
و چه جرم شما را بازداشت کردن؟ زما جرم دا و چې ته طالب یې. هغه طالب نه چې د دوی په مقابل کې جهاد کولو، هغه طالب چې ته مدرسې ته ځې، هغه طالب چې ته جماعت ته ځې، هغه طالب چې ستا په سر ټوپۍ ده، هغه طالب چې ته لمونځ کوې. دا یوازې د ما جرم نه، دا په افغانستان کې د لکونو انسانانو، ګوره باګرام کې که تاسې احصایه وګورئ، باګرام کې امریکایانو د لک نه پورته خلک بندیان کړي دي، د 1 لک نه تعداد پورته تللی ده. دا خلک دوی بندیان کړي دي په افغانستان کې. دا خلک په څه جرم بندیان کړي دي؟ خلکو ټولو به جرم دا و چې یو سړی به جومات ته به تلو لمانځه ته، دوی به ویل چې دا تروریست ده، دا طالب ده. یو سړي به چې سپینې جامې اغوستې دا به طالب و، تروریست به و. یو سړي به چې ګیره درلوده دا به تروریست و، طالب به و. یو سړي به چې سپینه ټپۍ درلوده دا به تروریست او طالب و. هغه خلک چې دوی واقعي تروریستان و، د دوی په اصطلاح هغه خو جلا بحث ده چې دوی په مقابل کې جهاد کولو، دوی په مقابل کې مبارزه کوله. نو زما سره یو ملګری و، بیچاره سړی و، باسګر و، هغه یې د کلي نه راوړی و. نو ما ته دی به چې کله تحقیق ته لاړو نو ډېر ساده سړی هم و. بیا به چې تحقیق نه بیرته راوستو ما به پوښتنه ترې وکړه چې دا تحقیق کې تا ته څه وایي؟ دی ډېر ساده سړی و، بیخي ساده و. نو دی ډېر دردېدلی و، تعذیب ورکړی و. ده به ویل چې ما ته وایي چې تا ولې د موږ سره جهاد نه کولو؟ چرا امرای ما جهاد نمی کردین؟ یعنی داسې د عام خلکو چې دوی نیولي وو، د عام خلک، عام افغانان چې دوی به بندیانول، زندان ته به یې وړل، په دغې خلکو کې په خپل امریکایانو دا روحیه پیدا کړه چې باید د تاسې په مقابل کې جهاد وشي، باید د تاسې په مقابل کې وسله راواخیستل شي. بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دوباره به ادامه بحث میپردازیم. با ادامه بحث دوباره خوش آمدید. در اون زمانی که شما بازداشت شدین، یعنی در فعالیت هایی که شما با امارت اسلامی در ارتباط بودین سهم داشتین یا خیر؟ ما مخکې وویل چې د زندان نه مخکې ما هیڅ سهم نه درلود. ما هیچ سهم در فعالیت های جهادی نمی داشتم پیش از او که ما زندانی شوم. ولی وقتی که ما زندان آمدم، تعذیب ها، شکنجه های امریکایی ها را دیدم، باز تصمیم گرفتیم که در مقابل شما باید جهاد شود، در مقابل شما باید مبارزه شود. یک عقده برای شما پیدا شده بود. درست. میشه تلخترین خاطره تان را از زندان بګرام بر ما بگوین؟ زما د زندان فیضی صاحب یوه ډېره ترخه خاطره ما څو ځایونو نورو کې ویلې ده. هغه دا وه چې د امریکایان دوی سره سپي ورسره وو، غټ سپي وو، دوی به تربیه کړي سپي وو. زه چې کله ویوړم تور جیل ته، نو دوی ما نه ځینې شیانو په باره کې معلومات غوښتل چې زه یې ورکم. ما سره معلومات ونه یا ما نه غوښتل چې ورکم. دوی زه یو داسې وړوکې پنجرې ته واچولم، ډېره وړوکې پنجره وه. دغې پنجرې ته ما سره یو سپی هم واچولو. دغه پنجرې ته ما ته سپی را ایسار کړو. نو دا زما دپاره ډېره سخته صحنه وه، ځکه دوی په خلکو په سپیو داړل، خوړل به یې، په سپیو به یې تعذیب ورکولو. سپی چې راوستو نو بس ما ته زه ډېر سخت د فشار لاندې راغلم، وډار شوم. خو بیا مې مقاومت وکړو، بس په ځان مې یو څه آیتونه چوف کړل. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید، دا ډېر مجرب ده د سپي په باره کې. څه آیتونه مې په ځان وویل، بس غلی کېناستم. سپی راغی، سپی هم د ما په څنګ کې څملاستو کېناستو. نو سپي په ما نور کار نه لرلو، خو دوی په ما باندې یو فشار راوړو، تعذیب یې راکولو. ما ته یې ډوډۍ نه راکوله. زه به ډېر وږی وم، ډېر به وږی شوم. دغه سپي ته به دوی یو قسم خوراک راوړو، پاکټ کې به بند و، داسې پاکټونه و، هغه پاکټ به یې څیرې کړو، هغه خوراک به یې سپي ته واچولو. اول وارې چې سپي ته خوراک راوړو، هغه امریکایي عسکر لاړ.
هغه چې کله لاړو نو زه ډېر وږی وم. زه په دې ډارېدم چې د لوږې نه مړ نه شم. دا معده به مې ډېره سخته د لوږې نه خوږېده، جګېدلی به نه شوم. نو دا د سپي خوراک ته مې لاس داسې تېر کړو چې د خوراک راواخلم. یوه ګوله مې راواخیسته ومې خوړه، بله مې راواخیسته ومې خوړه. تقریبا د نیم خوراک ما وخوړو. سپی ما ته ګوري، زه هم انتظار یم چې دی اوس په ما برید کوي او که نه. د سپي نه خوراک راخیستل دا ډېره، سپی په هیڅ صورت ته نشي کولی چې د خوراک ته راواخلي، هغه دې خوري. دغه ورځ مې نیم خوراک د ده نه وخوړو چې کله ما خوراک بس که، سپی ما ته ګوري، داسې مې وګوري. ما چې کله خوله بند کړه، بس مې کړه، سپي خپل خوراک شروع کړو، هغه یې وخوړو. سبا ته بیا سپي ته خوراک راوړو، بیا ما هماغه چل وکړو. د سپي نه مې خوراک راواخیستو، سپی معتاد شو. سپي به زه کتم چې کله به خوراک دته راوړو، سپي ته کیوی خو نو ده به خوله نه وروړه تر څو پورې به چې ما خوړلی نه و. ما به چې یو 2-3 ګولې ترې وکړې، ډېر به مې نه خوړو. ما به چې یو 2-3 ګولې ترې وکړې، سپی به پوه شو چې د خوله نوره نه خوځېږي، نو بیا به سپي په خپل خوراک نه شروع وکړه. دا 2-3 ورځې دا تعذیب جریان درلود. دې نه وروسته بیا زه امریکایان وویستم، بیا ما ته وویل چې تا چې خوړلي دي. بیا چې کمرې وکتې هلته، نو ما ته یې وویل چې هغه دوی ډېر حیران شول، دا څنګه دي د سپي نه د خوراک کړی، دا خو تربیه شده سپي دي. خو دا د الله یو امداد و، د الله یو نصرت و. هغه حیوان چې هغه خوړونکی ده، د هغې طبیعت دا ده چې هغه تا خوري، هغه الله مسخر کړو، هغه الله تابع کړو. دا د زندان د جهاد بلا کرامتونه دي، بلا معجزه دي چې موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. چند سال را شما در زندان سپری کردین و در اخیری که زمان شما رها میشدین از زندان، آیا این رفتارها تغییر کرده بود یا خیر؟ فیضی صاحب، ما در سال 2006 بود، 2006 ما زندانی شدیم. رفتم، مرا بردن باگرام. از باگرام باز مرا انتقال داد به پلیچرخی. پلیچرخی یک بلاک نو جور شده بود در وقت کرزی. یک بلاک نو برای زندانای باگرام و گونتانامو جور شده بود. باز مرا انتقال داد به بلاک نوی پلیچرخی. در 2000 تا 2010 میلادی ما در زندان بودم، یا تقریبا 3.5 سال ما در زندان بودم. 2 سال و 2.5 سال در باگرام بودم. باز از باگرام که مرا انتقال داد به پلیچرخی، در پلیچرخی باز دوسیه شما را به یک سرنوال میداد و موضوع را پیش می برد. باز ما در 2010 میلادی رها شدیم از زندان. در مقابل $2000 یک کس بود، وکیل ما بود، به نام خیرالله بود، او وکیل ما بود، وکیل دوسیه ما بود. او دوسیه را پیش می برد. باز یک نفر بود از طرف امارت اسلامی موظف بود به بررسی دوسیه ها، پرونده های زندانیان. باز دوسیه ما را به وکیل داده بود، $2000 هم داده بود که شما دوسیه را پیش ببرید او را رها کنین. باز ما در 2010 میلادی رها شدیم در مقابل $2000 امریکایی. اون $2000 امریکایی به کسی داده بود که سرنوالی که دوسیه ما امرای او بود، او را $2000 داده بود. باز مرا رها کرد. در پلیچرخی شما راحت تر بودین نسبت به زندان باگرام؟ در باگرام هم در روزای اول تعذیب زیاد بود، تعذیبی روحی بود و مشکلات ها زیاد بود. باز در 2000 تا 2008 و 2009 باز هم وضعیت نرمال شد، بسیار چیزا ختم شد، مشکلاتی که پیشتر بود از بین رفت. با پلیچرخی خو که آمدیم، در پلیچرخی خو باز زیاد چی بود، سهولت ها زیاد بود، یک سالون برات میداد، اونجا دیوالام زیاد می بود، ما درس می کردم، قرآن کریم، درس قرآن و کتابا را می خواندم، به دیگه درس می دادم. باز اونجا راحت زیاد بود. بعد از رهایی از زندان شما رفتین به صف مجاهدین امارت اسلامی؟ بله، وقتی که ما رها شدیم باز ما رفتیم به صف جهاد رفتیم. ما و یک کسی دیگه بود، او شهید شد، به نام قاری صاحب نسیم. او قماندان بود، ما معاونش بودم در منطقه دوامنده، یک ولسوالی است دوامنده، ما اوجا معاونش بودم. بعض هم فعالیت‌های در خوست، در ولایت خوست، بعض هم فعالیت‌های جهادی را ما با پیش بردم تا وقتی که
فتح آمد الحمدلله. اگر بر بگردیم به زمان جمهوریت، در زمان جمهوریت بعد از رها شدن از زندان مکمل مصروف کارهای جهادی بودین شما؟ بله، در اوایل تا سال 2016 و 17 مصروف جهاد نظامی بودم. بعد از 2016 بود یا 17 بود باز مصروف کارهای فرهنگی شدیم. امروز مجاهد صاحب تماس شدیم. مجاهد صاحب گفت که شما باید بیاین طرف کارهای فرهنگی، در بخش نظامی ما نفرات زیاد داریم، شما باید بیاین طرف خدمات فرهنگی. باز امروز کمیسیون فرهنگی موظف شدیم، اونجا خدمت میکردیم تا وقتی که فتح آمد. بله، اجازه بدین به بعد دیگر از برنامه بپردازیم. آیا خروج نظامیان امریکا از افغانستان شکست استراتژیک امریکا بود؟ بالکل، دا خو هغه حقیقت د چې امریکایان په خپله وایي، د امریکا مشران وایي، د امریکا نظامی قمندانان وایي چې امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړه. بایدن وایي، ټرمپ وایي، حتی دوی دا وایي چې د افغانستان یوازې په امریکا کې ماتې ونه خوړه. روسانو د اوکراین جګړه ځکه پیل کړه چې امریکایانو په افغانستان کې ماتې وخوړه. د اوکراین جګړه د افغانستان د امریکا د ماتې سبب شوه. د امریکا ماتې د اوکراین د جګړې سبب شوه. دا د امریکایانو تحلیل د په امریکا کې دا یو کلی تحلیل ده چې موږ په افغانستان کې چې ماتې وخوړه، روسانو په اوکراین کې جګړه شروع کړه. نو دا چې ځینې اشخاص ځینې کړی چې هغه په تیرو 20 کلونو کې د امریکایانو دلته ملګري پاتې شوي وو، د امریکایانو سره دوستي وه، د امریکایانو سره ملګرتیا وه، امریکایانو ته جاسوسي کړې ده، هغه خلک په افغانستان کې دا ماتې ځکه نه مني چې هغه د تاریخ نه ویریږي. هغوی وایي چې افغانستان کې امریکایانو ماتې نه ده خوړلې، دا خو تاسو امریکایانو سره یو معامله وکړه. خو واقعیت هغه څه دی چې ځمکني حقایق د امریکایانو دلته ماتې وخوړه. دوی په خپله د دوی جنرالان وایي، د دوی رئیس جمهور وایي، د دوی د سنا غړي وایي، په ټول امریکا وایي، په امریکا کې عام خلک دا وایي چې موږ هلته ماتې وخوړه، موږ هغه جګړه ونه ګټلی شوه، ونه کړی شول چې هغه جګړه وګټو. ولې دا خلک چې دي د دوی پاتې شوني، د دوی کورني غلامان، هغه د تاریخ د قضاوت نه ډارېږي، هغه د دې نه ډارېږي چې تاریخ کې که چېرته امریکا دلته د ماتې په نوم ولیکل شي نو دوی به د امریکا غلامان ولیکل شي. او امریکایانو چې ماتې وخوړه د تاریخ ته دوی لکه شاه شجاع چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو غلام ده، د روسانو ملګري د افغانستان په تاریخ کې د روسانو غلامان و، داسې امریکا ملګري هم د افغانستان په تاریخ کې د امریکا غلامان لیکل کیږي. بسیار زیاد تشکر. بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دوباره به ادامه بحث میپردازیم. با ادامه بحث دوباره خوش آمدید. آقای خوستی در مورد پاکستان صحبت میکردین، بفرمایید به ادامه بحث میپردازیم. ما مخکې وویل چې موږ دپاره اولویت خپلې ګټې دي، د افغانستان دپاره خپلې ګټې مهمې دي. موږ که چېرته د یوه همسایه په باره کې فیصله کوو چې دغه همسایه د موږ بد ده، د دې سره باید موږ د دښمنۍ باب ته ننوځو، دا د موږ جذباتي او احساساتي پرېکړه ده. راځئ موږ تاسې احساساتي پرېکړې ونه کړو، راځئ موږ تاسې د خپل هیواد ګټې په سړه سینه د مطالعې او د بحث لاندې ونیسو. د پاکستان سره زموږ تقابل او جنگ دا د دې ملت په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده. او ما مخکې یادونه وکول چې هلته جنګي مافیا د هغې ستراتیژي او پالیسي دا ده چې افغانستان سره باید دوی جنګ ولري، د افغانستان سره باید دوی مشکلات رامنځته کړي، جنجالونه رامنځته کړي. دا اوس هم په پاکستان کې د افغانستان په خلاف، د افغانانو په خلاف، د اسلامي امارت په خلاف یو ډیر په پراخه کچه مطبوعاتي پروپاګند روان ده، د همدغه جنګي مافیا له لورې روان ده. په دې خاطر روان ده. ګورئ تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ. پاکستان چې جوړ شوی ده د اولې ورځې نه، د پاکستان د استبلیشمنت په لاس کې ده، د فوج په لاس کې ده. هغوی د اولې ورځې نه د ملت ډیره لویه بودیجه د جنگ په نوم غواړي، د جنگ په نوم یې وړي. دوی د 55 کاله د کشمیر د قضیې په نوم، د هند د مشکلاتو په نوم د ملت ډیره لوړه بودیجه خوړلې ده. اول ته ملت ته وایي چې که چېرته تاسې موږ ته لوړه بودیجه نه راکوئ، موږ لوړ مصارف ونه کړو، هلته هند په موږ راخیږي، هندوان موږ خوري. اوس چې کله هند او د پاکستان دغه تعادل ډیر بې ځایه شو، هند ډیر لوړ لاړ، پاکستان ډیر ټیټ پاتې شو. هند د پاکستان نه په اقتصادي لحاظ هم لوړ ده، په نظامي لحاظ هم لوړ شو، په
هره برخه کې هند د پاکستان نه ډېر لوړ شو. اوس په پاکستان کې د جنگي مافیا پالیسی دا ده چې په سیمه کې دوی بل داسې یو کمزوری دښمن پیدا کړي چې د هغې کمزوري دښمن په وجه هم د خپل ملت لوړه بودیجه ترلاسه کړي بیرته، ځکه دوی اوس په پاکستان کې د هند په خلاف پروپاګند نه کیږي او کوشش دا روان ده چې د هند سره روابط نورمال شي، عادي سازۍ ته کار روان ده. اوس کوشش دا روان ده چې یو بل دښمن په سیمه کې پیدا شي، هغه دښمن چې د پاکستان نه کمزوری هم وي او د ملت پیسې هم په دې نوم وخوړل شي چې د موږ په ګاونډ کې پلانی دښمن ده، هغه په موږ راخیږي، هغه موږ خوري. دا د دوی پالیسي ده. موږ باید پالیسي خپله جنگي عیاره نه کړو. موږ د جنګ نه اوس راوتلي یو. موږ که تازه بیرته په جنګ کې ښکیل کېږو، دا د موږ د ګټو خلاف ده، دا د ملت خلاف ده، د ملت د ګټو خلاف، د هیواد د ګټو خلاف ده. او دا په دې معنی نه ده چې موږ د ځان دفاع ونه کړی شو یا دې نه کوو. باید موږ په نره د خپل ځان دفاع وکړو. خو زما نظر دا ده چې باید تر خپله وسه پورې موږ جنګ ته داخل نشو. موږ باید یو څه وخت ساه واخلو، څه وخت خپل ځان متکی شو په نظامی برخه کې، په اقتصادي برخه کې. جنګ ډېر لوړ مصارف غواړي، جنګ ډېر لوړه بودیجه غواړي، جنګ تلفات غواړي. موږ هم دا اوس د جنګ نه راوتلي یو. نو زه وایم چې موږ په جنګ کې باید ښکیل نشو. خو بیا تکراروم، دا په دې معنی نه ده چې موږ د بې غیرتي وکړو، موږ د چاته د خپلو پولو نه تیر شو، موږ د چاته د خپل حریم نه تیر شو. نه، دا په هیڅ صورت امارت اسلامي نه برداشت کوي، افغانان نه برداشت کوي، د افغانستان ملت نه برداشت کوي. خو باید هر څه چې کوو باید د افغانستان اولیا ګټې په نظر کې ونیسو. احساساتي برخورد د قضایاو سره ونه کړو، جذباتي برخورد د قضایاو سره ونه کړو. ملتونه په جذباتو په احساساتو په خپو نه دي درېدلي، ملتونه په تعقل په خپو درېدلي دي، په فهم په خپو درېدلي دي، په داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ عیارولو په خپو درېدلي دي چې هغه په تعقل ولاړه وي، په منطق ولاړه وي، نه په جذباتو نه په احساساتو. در مورد امریکا و پاکستان شما گفتین در گفته‌های پیشترتان چرا امریکا خواهان رابطه نابرابر پاکستان با افغانستان است آقای خوستی؟ ما مخکې وویل چې د امریکایانو ګټه دا ده چې افغانستان ښکیل وساتي، هغه که د هر چا سره وي، که د تاجکستان سره وي، که د ایران سره وي، که د پاکستان سره وي. په سیمه کې پاکستان ښه لوبغاړی دی چې موږ د امریکا موږ د هغوی سره ښکیل ساتلی شي. و اگر حالا روی روابط سیاسی امارت اسلامی بپردازیم، روابط سیاسی امارت اسلامی با پاکستان در چه سطح است؟ ګورئ، موږ خو د پاکستان سره دیپلماتیک روابط لرو. د دوی سفارت دلته خلاص ده، سفارتي خدمات وړاندې کوي. د موږ سفارت هلته خلاص ده، هلته خدمات وړاندې کوي. ځکه دا د موږ یو اړتیا ده، یک ضرورت است. میلیونها افغان اوجا زندگی میکنه، نیاز ماست اوجا سفارت خدمات عرضه میکنه برای افغانهایی که مهاجر هستند. اما تو پاکستان اینجا سفارت داره، خدمات عرضه میکنه برای کسانی که پاکستان میره. این یک وضعیت است که ضرورت است. درست. در مورد مهاجرین شما صحبت کردین. آیا پاکستان با مهاجران افغان به اساس قوانین بین المللی مهاجرت برخورد میکنن؟ نه، قطعا. دلیل چی است؟ واضحه خبره ده. په دنیا کې قوانین موجود دي. نړیوال قوانینو کې د مهاجرت په نړیوالو قوانینو کې هغه څه چې پاکستان کې هغه نشته. پاکستان د موږ د ګورئ، موږ تاسې راځئ د مسایلو عمق ته لاړ شو، د هر یوې پیښې لامل پیدا کو، علت پیدا کو. دا د فشار په توګه دا مسایل کاریږي. افغانستان ته د مهاجرینو څپه چې دوی را روانه کړه، د دوی هدف دا و، دا یو ګډ پلان و، د امریکایانو دوی یو ګډ پلان و. دوی غوښتل چې امارت د فشار لاندې ونیسي. دوی نظر، د دوی فکر دا و، د دوی وړاندوینه دا و چې دغه د مهاجرینو څپه که په افغانستان ورخوشي کو، افغانستان به د ډېر یو بد وضعیت سره مخ شي، حتی امارت به سقوط ته نږدې کړي. ځکه دا خو ډېر زیات خلک وو، دلته نه کور درلود نه. ګورئ، تاسې ته بهتره معلومه وي د مهاجرینو دپاره امارت اسلامي ته مرستندویه مؤسساتو یا ملګرو ملتونو یا UNHCR $1 نه ده ورکړی، $1. هغه مرستې چې دی هلته خپله تقسیموي، یو سطل د په هغې کې یو دسمال ده، یو صابون ده، یو شامپو ده، یو قسم بسکټ دی، یو پوړی نور شیان دي، دا دوی خپله ویشوي.
اسلامي امارت ته دوی $1 نه ده ورکړی او نړیوال حکومتونه د بحرانونو په وخت کې ګوري. امریکا، اروپا، نړۍ پاکستان ته ثابته شوه چې امارت اسلامي کولی شي چې بحران مدیریت کړي. موږ دا بحران څومره ښه مدیریت کړو، څومره په ښه طریقه د مهاجرین ځای په ځای کړل، ځای مو کړل، د هغوی دپاره خدمات مهیا کړل. ډېر زیات کمیسیونونه هلته اوس هم مصروف دي. حتی د مخابراتو وزارت په چوکاټ کې هلته خلک د خدمات وړاندې کوي، سیم کارتونه مهاجرینو ته ورکوي او هغه سیم کارتونه هم په ډېر کمه کچه او په ډېر لوړو امتیازاتو ورکوي. دا مې یوه بېلګه وویله. دا بحران موږ مدیریت کړو. د دې بحران تر شا د فشار و چې په امارت فشار وارد شي. الحمدلله د هغې فشار نه موږ په کامیابی ووتو. حالا فشار پاکستان بالای مهاجران افغان از کجا نشأت میگیره آقای خوستی؟ ګوره دا خو د افغانستان سره د دوی ستراتیژیکې موخې د ستراتیژیکو اړیکو نشأت اخلي. د افغانستان سره دوی غواړي چې په اسلامي امارت باندې فشار وارد کړي، خپلې غوښتنې په امارت ومني. همدا دلیل دی چې دوی مختلف نوع فشارونه واردوي. با چه روش میتونن که این چالش ها را مدیریت کنین؟ ما مخکې وویل چې موږ باید الحمدلله اسلامي امارت مدیریت کړي دي. دغه چالشونه اسلامي امارت مدیریت کړي دي، تر ډېره حده پورې مدیریت شوي دي. موږ احساساتي برخورد د قضایاو سره نه کوو. امارت په تیرو 20 کلونو کې د قضایاو سره احساساتي برخورد نه ده کړی، جذباتي برخورد نه ده کړی. د هرې قضیې سره په عمق، په فکر، په منطق تعامل کړی ده. موږ د پاکستان سره جنگ نه غواړو، ځکه جنگ یوازې د امریکا په ګټه ده او هلته د جنګي مافیا په ګټه ده. جنگ نه د دې ملت په ګټه ده نه د دې ملت په ګټه ده. هغه ملت هم د ما ورور ملت ده، مشترکات لرو په خپل منځ کې. نو موږ باید د نورو د شومو اهدافو مخه ونیسو تر هغه حده پورې چې کیدلی شي. حالا حکومت افغانستان چقدر توانسته که تصمیم پاکستان را در قبال مهاجران افغان تغییر بده؟ اوس خو دوی وضعیت ډېر تغییر شوی دی، ځکه دوی وپوهېدل دغه فشار کار ورنه کړو. نو چې کار یې ورنه کړو، دوی اوس وضعیت تغییر کړی دی. اوس په هغه کچه چې مخکې دوی مهاجرین رایستل، هغه کچه نه اوس دوی نه راباسي او هلته دوی کار هم ډېر نه ورسره لري. به بعد دیگر از برنامه میپردازیم. اگر شما تعریفی از نظام جمهوریت داشته باشید، چه تعریفی از اون نظام دارین؟ فیضی صاحب، جمهوریت تا ته زه کوم جمهوریت تشریح کوم؟ په افغانستان کې جمهوریت درته تشریح کوم که په نوره دنیا کې جمهوریتونه؟ جمهوریت افغانستان هم جمهوریت افغانستان خو که په څو ټکو کې درته تشریح کوم، د افغانستان جمهوریت هغه جمهوریت و چې د ټاکنو په وخت کې تا ولیدو. هغه جمهوریت و چې ټاکنې د ټاکنو مکمله پایله د یوې جرمنۍ کمپنۍ په لاس کې وه. هغه جمهوریت و چې د ډېرو ناندرو مصرفونو وژنو نه وروسته جان کیري راغی، فیصله یې وکړه. هغه جمهوریت و چې په ارګ ماڼۍ او په سلم خانه ماڼۍ کې په یوه وخت کې 2 کسانو قرآن کریم په لاس کې نیولی ده او قسم پې کوي. هغه جمهوریت و چې په میلیونونو ډالر اغلا کړل. هغه جمهوریت و چې فحاشي کېده. هغه جمهوریت و چې غلاوې کېدې. هغه جمهوریت و چې ملي ګټو ته وفاداري نه وه. هغه جمهوریت و چې ته برق نه لرې، د برق په نوم میلیونونه ډالر دلته مصرف شوي دي. که کوم چا به د برق خبره کوله چې راځئ یو ډیم به جوړ کړو، ته اوس دغه برېښنا مزي وګوره. تا د تاجکستان نه د برېښنا مزي راغځولې دي. یعنې ته په خپل عقل کې فکر وکړه، په خپلو دماغو کې دغه مزي چې تا راغځولې دي، په دې باندې څومره مصرف تا کړی ده. هغه د میاشتې بل چې ورکوي هغه خو پرېږده. دا که تا را یو ځای کړي وای، دلته د څو ډیمونه په دې جوړولی شول، او چا چې ډیمونه جوړول هغه تا نه پرېښو، هغه د ترور کولو، هغې ته تا د سیسې جوړولې په لوی لاس ولې؟ دغه جمهوریت و که نه؟ دا د جمهوریت لنډ تعریف شو. و 3 تفاوت بزرگ نظام کنونی را با نظام قبلی میشه بر ما بگوییم؟ یو تفاوت دا ده چې امیر المؤمنین حکم وکي، وزیر رئیس کی، معین دی وزیر معاون دی رئیس کی، رئیس را واخلی وزیر کی، والی را واخلی ولسوالی کی. او په جمهوریت کې تاسو یو کس منفق کولای شو، یو وزیر تاسو منفق کولای شو، یو والی دی و ولایت تاسو منفق کولای شو. عطا محمد نور تر اخره پورې د بلخ امپراتور نه و چا منفق کولای شو. عبدالرازق دی قندار نه چا ایستلی شو.
د هرات نه د اسماعیل خان واک چا راایستلی شو؟ و دلته نور هلته واک ټول د چلیدو. په جنوب کې د نورو دغه د مسلم یار د نور مافیا ډلو واک نه و، چا ترې ایستلی شو په تېرو 21 کلونو کې. دا د جمهوریت او د امارت یو تفاوت ده. بل تفاوت د جمهوریت او د امارت دا ده چې په جمهوریت کې ارګ کې 2 واکمنان ناست وو. الحمدلله اسلامي امارت یو واکمن لري. په جمهوریت او امارت کې فرق دا و چې ته به د دغې کوڅې نه ووتې ته امن نه وي، ته احساس د امن کولی نه شو. ته اوس نن د شپې په 12 بجې په 1 بجه خپل کور ته ځې، احساس د خطر نه کوي. کوي احساس د خطر؟ نه کوي احساس د خطر. و به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما بپرسم که از نظر شما امارت اسلامی تا چه حد یک نظام پاسخگو برای مردم است؟ سرکوتا اگر برای الحمدلله اسلامی امارت د خلکو تر ډیره حده پورې پاسخگو ده او د پاسخگویۍ په مواردو باندې کار روان ده. قانون باندې کار روان ده، جوړیږي انشاءالله. قانون چې جوړ شو امارت باندې خلکو ته پاسخگو شي، خلک به امارت ته پاسخگو شي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی انشاءالله. بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه آقای قاری سعید خوستی، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ، از این که به آماج تشریف آوردین. بسیار زیاد تشکر. تاسو مننه، خوشحال اوسئ. از این که تا این دم به بیننده برنامه آماج بودین بسیار زیاد سپاسگزار. تا درود دیگر، بدرود.